الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت د بیان د سلسله روانه وه، او په دې سلسله کې موږ د خیبر غزا ته رسیدلیو، هغه تاریخي غزا چې پای کې ناشنا ایمانی واقعات الله راښکاره کړي او په هغې کې د صحابه کرامو محبت د دین سره، د الله سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راښکاره شوی. دا د دغې غزا په باره کې څلورم بیان دی بتوفیق الله سبحانه وتعالی. د دې نه مخکې درې بیانونه او درې مجلسونه د دې غزا په باره کې شوي. په آخرني بیان کې یو څو اهم مسلې بیانې شوي. یوه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باقي قلاګانې څنګه فتح کړي، بیا مال غنیمت په څه طریقه باندې تقسیم شوی، او بیا مهاجرین او انصارو ته د هغوی مالونه واپس کړو. په دغه منځ کې یو واقعه دغه عربي د بانډچي راپېښه شوې ایمانی واقعه چې د الله سره رښتینی و، جو الله هم رښتینی کو. بیا قصه دغه اشجعي چې د اشجع قبیلې و، هغه د مال غنیمت نه غلا کړې وه، دغه واقعه هم بیان شوې وه. په اخره کې بیا دا خبره بیان شو چې حبشې ته چې کوم مسلمانان تلي وو، هجرت یې کړی و، هغوی واپس رالو په قیادت د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه کې، او د هغوی سره راتګ کړی و یوې قبیلې چې هغه د اشعریینو قبیله ده، او په هغو کې مشهور صحابي دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. بعض فضایل موږ د دغه اوچتې قبیلې بیان کړیو چې دا څومره اوچت خاندان دی او څومره اوچت خلک دي. په دې ځای باندې خبره ودرېدلې وه او ختمه شوې وه. د هغې نه بعد بیا کوم واقعات راپېښ شوي او څه چل شوی، بیا مخکې دا به نن بیانوو بتوفیق الله. او دومره خوندور سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره پکې جوور زینو انسان ته خوند ورکوي، او سړی وایي چې بار بار مې اورېدی او هر وخت مې اورېدی. نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ حشر د دغه اوچت انسان سره د قیامت په ورځو کې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کی، او الله دې هغه د لاسونو نه موږ ته د حوض کوثر اوبه نصیب کی. موږ دا خبره بیان کړې وه چې دا کشتۍ والا چې کوم خلک وو، کشتۍ والا څوک دي؟ د اشعریین او هغه مهاجرین چې هغه حبشې ته مخکې تللي وو، ټول کشتۍ والا دي. دوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او همدغه وخت د خیبر د غزا ده. بیا د دې کشتۍ والا ناشنا فضیلت راغلی دی، هغې کې یو واقعه به ته بیان کړم. امام بخاري، امام مسلم یو حدیث راوړی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. وی بعضو خلکو به دا خبره کوله موږ ته نه مراد یعنی کم چې د حبشې نه راغلی وو، وی موږ ته به دا وي چې سبقناکم بالهجره، موږ تاسو نه په هجرت کولو کې مخکې وو، یعنی موږ پخوا مدینې ته هجرت کړی، تاسو اوس راغلی، نو موږ تاسو نه څه یو غوره یو. دا خبره به د بعضو صحابه کرامو د کشتۍ والا ته کوله چې هغه د جعفر رضی الله عنه ملګری او بیا د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د خاندان شو. دوی ته به دا خبره کوله.
نو چې دخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس ده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه خزده، او به چې کله جعفر رضی الله عنه په غزوت یا په جنگ موتا کې شهید شو، نو دا غینه بعد بیا د اسماء ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته واده شوی. نو دغه اسماء یادې چې دا اسماء بنت عمیس رااله او دا موږ سره د حبشې نه راغلی و. نو هغه لاړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي پسې حفصه رضی الله عنها. وی په دغه ټیم کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه راغی. چې څنګه راغی نو د خپلې لور ته وویل حفصې ته من هذه، دا څوک در ستا خواله چې راغلی ده؟ هغې ورته ویل د اسماء بنت عمیس ته پلانې راغلی ده. عمر رضی الله عنه ورته ویل الحبشیة هذه البحریة هذه، خاخه وی دغه حبشې نه چې راغلی دي هغه دریاب کې چې راغلی دي هغه دي کس؟ ویا واو دغه دي. اسماء آواز کوي نعم، او وی منګه قیو ما د حبشې نه دلته هجرت وکړو، ولنه هجرت موږ حبشې ته کړو بیا دلته رالو او دریاب کې مسافر وکړو رالو. عمر رضی الله عنه ورته وی سبقناکم بالهجره، موږ تاسو نه په هجرت کې سیو مخکې یو، فنحن احق برسول الله صلی الله علیه وسلم منکم، موږ تاسو نه زیات نږدې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. فغضبت، په دې باندې هغه ډېره سخته غوسه شوه او دی ورته وویل کلا والله، په الله مې دې قسم یې داسې نشي کېدی. ولې؟ وی تاسو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دلته اوسېدئ، یطعم جائعکم، ستاسو چې کوم وږی و هغه ته خوراک میلاوېدو، ویعظ جاهلکم، او په تاسو کې چې کوم جاهل سړی په دین نه و پوهه پیغمبر به پوهه کو. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، او منګ په دنیا کې پراتو په حبشه کې منګ پراتو او د چا د پاره پراتو، وذلك في الله وفي رسول الله، او دغه مو د الله د پاره منګ تلیو، د الله د پیغمبر د پاره تلیو. وأيم الله، او په الله د قسم خورم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا، زب نس شيء خرم أو نبس شيء سكم حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سترسو چې ستا خبر ما پیغمبر ته نه کړي. دا شکایت بزاغتکو. ونحن كنا نؤذى ونخاف، قسم قسم تکلیفونه وي موږ ته ملو شوي دي، خلکو یې رولیو، هغه پردی ځمکه کې موږ پراته وو، نم کورو نم څوک پیژندو، نن ته دا خبره کوي چې موږ تاسو نه غوره یو، موږ هجرت مخکې کړی. ګوره هغوی به په دې خفه کېدو چې چا به ورته دا وایي چې دین کې زه تا نه مخکې بیا به خفه کېدو، لکه څنګه چې نن سبا موږ خفه کېږو په دې چې څوک راته ووایي چې زه تا نه په دنیا کې مخکې یم، زما جي تنخوا ستا دې نه ډېره ده، بس د هغه هم د مخ رنګ بدل شي چې ګوره د تنخوا ډېره ده، دا غټ ټیکهدار دی، د ده ډېر جایداد دی، د ده دا دی او د ده دغه، او په دې نه خفه کېدو. خفه به دې شو چې وګوره دی وایي چې موږ تاسو نه غوره یو، پیغمبر ته موږ نږدې یو، په دې خفه شو. او د دې بېدینو خو دا پروا هم نشته چې پیغمبر ته نږدې دي او که نه، د دین څه حال دی ورب الکعبه که څه پروا یې. نو زه به پیغمبر ته ویم وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ستا دا ټوله خبر به زه چاته کوم؟ پیغمبر ته به یې کوم. وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، او مدقه شان به دې تپوس کوم او دروغ به پکې نه یم او نه به کیسه زیاتوم او نه به څه کموم. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. چې راغی دا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا نبی الله، اے دا الله پیغمبره، ان عمر قال كذا وكذا، عمر خو موږ ته داسې ووی. ها فما قلت له، نو ته ورته څه ووی؟ وی قلت له كذا وكذا، ما هو لم دغه جواب ورکو
چې صحیح د تاسو خو مدینې ته مخکې راغلي خو دلته تاسو ته رزق میلاوېدو تعلیم کېدو د پیغمبر په خوا کې موږ ناشنا ځمکې کې پراته وو غریبي وه خلکو تنګ کړي وو خلکو راپورې خندلي دي قسمه قسم تکلیفونه مو چت کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي لیس بأحق بی منکم له ولأصحابه هجرة واحده اسماوي دا خبره د ساته عمر بن الخطاب رضی الله عنه زما په ملګرتیا باندې ډیر حقدار نه دی ستاسو نه تاسو هم حقدار یې تاسو ما ته نږدې له ولأصحابه هجرة واحده عمر او د عمر ملګرو خو یو هجرت کړی دی څو هجرت یې کړي دي یو ولکم انتم اهل السفینة هجرتان او کشتۍ والو تاسو خو دوه هجرت کړي دي تاسو خو یو هجرت حبشې ته کړی دی نو دویم هجرت هم بیا د حبشې نه مدینې ته کړی تاسو خو ناشنا خلک یې فضیلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کو د کشتۍ والو یہ روایت کی دی سم رضی امام ابن سعد رحمه الله راوڑے وی اسماوی چی یا رسول اللہ ان رجالا یفخرون علینا بس خلق وی فخر کئی او دا خبر کئی چی انا لسنا من المهاجرین الاولین او منگ تداوی چی تاسو باغ پوخانو مهاجرینو کی نئی منگ ہجرت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی بل لکم ہجرتان سو هجرت دي دوا هاجرتم الى ارض الحبشه ثم هاجرتم بعد ذلك اولنه هجرتم حبشيتوكو بدوم هجرتم مدينيتوكو استاذ دوا هجرتي عائشه رضي الله اسماء رضي الله عنها وی دا حدیث ما د پیغمبرنا ووریدو جو به د کشتۍ ولا شروع شو هر یو براتو ما ته وی ته وایغه حدیث څنګه ما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدنيا كي ديسي شيء نو چی دوی بدومره خوشاله شوی سمره چې دا کشتۍ ولا په دې حدیث باندې خوشاله شي وخت په وخت براتلو ور به ټکو تاسو هغه حدیث وای اسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سی ویلو ناغي بوت بیان شروع کو چې پیغمبر وی چې تاسو د پاره دوه هجرت دي به دوی خوشاله شو په دې خوشالي د پکار دی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او په دې کې د مقابلو کې مقابله کوون کې او په دې کې د مخ کې شي د یو بل نه مخ کې کیدون کې چې انسان ته فضیلت او اجر ملوي شي بیا په دې حبشه کې د مهاجرینو باز ډیر ناشنا مناظر لیدلیو هغه به بیا بیانول او دې کېږي چې کله انسان ناشنا ځمکې ته لاړ شي کله چې انسان ناشنا ځمکې ته لاړ شي نو بیا سي د هغه ځای هغه قصې بیانوي چې هلته دا چل شي هلته دا چل شي اوس بعض کسان دلته راشي سعودي عرب ته دلته نوي څه ویني هلته بیانوي هلته ویني دلته بیانوي بل ملک ته لاړ شي بیا بیانوي دوی حبشې ته تللي امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی د جابر رضی الله عنه وی چې کله دریاب والا مهاجرین رالو دا خبره ساتي دوی ته ګوره کله دریاب والا ویل کی کله کشتۍ والا کله حبشې والا نو کله چې دې سره شي په حدیث کې او په تاریخ کې او په سیرت کې نو پوښه دا خلک چی وی کله چې دا دریاب والا مهاجرین رالو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی چې الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشه سعجيبم لیدلی مونږ ته بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقو چې دا عجیب به ډیر خوخیدو اکثر به دې ملګرو ته وی س ناشنا قصه س واقعه کتري دي بیا به ډیر په تعجب کې شو او د انسان طبیعت هم دی چې د هغه خبره خوخی چې د نه لیدلی او ول پیروري ناغې ته په تعجب کې چې حدیث مو نو بس یو ځوان به کې قصه شروع کړه بلا یا رسول الله اې د الله پیغمبر ولې نو موږ ډیر شي قصې لیدلې دلته وي ته بیان کوي وي بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم
وی منگا ناسو ډډم لګولی وه په دې کې یو بوډۍ تیره شو چې د هغو په هغه دیندارو خلکو کې وه د حبشې په کومو خلکو کې وه په دیندارو خلکو کې وه دا بوډۍ دا ډېره ناشنا قصه ده او په صحیح سند سره راغلی د امام ابن ماجه رحمه الله راوړی قصې خلک کوي خو چې قصه د څه نه ثابتوي قرآن او د حدیث نه یا حقیقي قصه انسان لیدلی و بیانې کې یا ثقه راوي نو اوس منګړت قصې بلکې داسې قصې چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي دا بیا څه دین نه دی ځکه امام مالک رحم الله به دا خبره کوله وی که څوک راته ووایي چې د مسجد نبوي په دې یو ګوټ کې اور لګېدلی دی او بل راته ووایي چې د مسجد نبوي په ګوټ کې یو کس ناست خلکو ته قصې بیانوي نو دغه اور مې ته خوښ دی څه مې ته خوښ دی اور ولې ځکه چې په دې قصو سره د خلکو دین ګډوډ کوي او د زموږ په ملکونو کې قصه ګو ډېر دي که نه موږ لاړو هغوی راغلو پلاني ځای کې پلاني تاریخ پلاني ملک او دا قصې د بزرګانو نو قصه شتي په شریعت کې بیانول هم شتي خو هغه قصې چې هغه مسندي سند لري حقیقتي د قرآن او حدیث خلاف نه وي دې ځوان وایي چې یا رسول الله موږ ناسو یو بوډۍ تېره شوه چې ډېره دینداره ښځه وه تحمل على رأسها قلة من ماء او په دې سر باندې اوبه راغستې وې یو لوښی و په هغه لوښي کې اوبه وې او دا لوښی بیا به کوم ځای ایښوده په سر یې ایښوده فمرت بفتن منهم بس هغو ناسو بعض د حبشې ولا کسان ناس ولکان وي د بوډۍ داسې په دې یو باندې تېره شوه نو هغه یو ظالم پکې راپاڅېد نو د دې بوډۍ دا یو لاس یې تاو کو او بیا وله دیکه ورکړه نو هغه راولېده هغه بوډۍ راولېده فخرت علی رکبتیها دا زنګنانې به دې ځمکه ولګېدو غریبه راولېده فانکسرت قلتها هغه لوښی یې مات شو هغه لوښی یې مات شو اوبه ته یې ولاړې فلما ارتفعت التفتت الیه وی چې کله راپاڅېد نو دغه هلک ته یې وکتو دا خبرې د کومه چې دا زنانه به اوس کوي دا د ځان سره نن صرف د دې درس نه ویسئ دا تاسو لپاره کافي ده وی کله چې دا بوډۍ راپاڅېده وی سوف تعلم یا غدر ای بې ادبه ای غداره تا ته پته ولګي کله پته ولګي اذا وضع الله الكرسي کله چې الله د قیامت پر ورځ خپل کرسۍ کړي وجمع الاولین والآخرین او کله چې به الله اولني او وروستني راجمع کړي تا ته پته ولګي وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون او کله چې بخپی او لاسونه خبرې وکړي فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا نو بس سبب راته پته ولګي د قیامت په ورځ چې زما او ستا څه قیسه ده الله به فیصله وکړي ناشنا خبرې دې بوډۍ وکړې ډېرې ناشنا خبرې ډېر د یېرې خبرې د خو که چېرته چا کې ایماني اله زم چې یو سړی ته ته ووایي چې سبا به پته ولګي چې کله الله کرسۍ ولګي او سبا به پته ولګي چې کله د الله عدالت ولګي د دې اخوا بیا د یېرې خبره بله نشته او چې کله خپې او لاس خبرې شروع کړي بیا به وي زما او ستا فیصله وشي نو دې سره مؤمن ډېر یېرېږي نو دی وایي راشه لکه که ستا په ما باندې لس زره ریاله دي لاک واله خو دا خبره ماته مه کوه چې هغه ورځې لپاره ما سره جواب نشته که ما تاله ګزار در کړی سپېړه مې در کړی راشه ما مړ که خو دا خبره راته مه کوه ځکه چې ما سره د هغه ورځې لپاره جواب نشته دا د مؤمن شان دی الله په قرآن کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
الله وی زه به په هغه ورځ د دوی په خولو باندې مهر ولګوم د خپې لاسونه به خبرې کوي بیا به خپله قصه بیانې کړي نو د آخرت ته محکمه دا ډېره ناشنا محکمه ده ناشنا په دې ده چې فیصله کوونکی هغه عرش والا دی او ناشنا په دې ده چې گواهی په تا باندې ملایک ورکوي محکمه کې گواهان غواړي نو ملایک گواهی ورکوي ستا د عمل نامه به هم گواهی ورکوي او ستا د خپې لاس او د بدن به خپله گواهی ورکوي داسې گنجایش پکې هم نشته چې یاره کیدای شي گواهان دروغ ووایي نو نه نو بیا دا واوره الله هم گواهی ورکوي د داسې ناشنا محکمه ده په دغه محکمه کې به ظلم په چا نه کېږي ولا یظلم ربک احدا ذره برابر ظلم نشته ذره برابر ظلم نشته هلته او به دغه داسې محکمه ده چې کومه فیصله وشي نو هغه بیا شي لکه د دنیا په دې محکمه کې ته بیا اعتراض کولی شي د قاضي په فیصله باندې ته اعتراض کولی شي بیا اعتراض داخل که به زما نه په دې نه یم راځي هغو بیا دا مسله وګوري خو هغه محکمه داسې ده چې الله وایي ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید الله وایي زه چې کومه خبره وکړم بیا نه بدلېږي فیصله بیا فیصله ده بیا ته اعتراض نشي کولی چې زه اعتراض کوم په دې فیصله باندې او ته به څنګه اعتراض وکړې او ستا بدن به په خپله خبرې کوي اعتراض څه ځای پکې نه دی پاتې نو دې بوډۍ د هلک ته ډېره ناشنا خبره وکړه وی سوف تعلم یا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا ډېر ډېرې خبره ځکه ظلم به نه کوي چا سره د الله په محکمه کې که کیس داخل کو که نه بیا لاړې به کې د الله په محکمه کې چې چا خپل کیس داخل کو او بیا دا کیس د شپې داخل کو او په تهجدو کې الله ته ووایي او هغه الله سره دا کیس پاتې او بیا دا ګوره دا داسې کیس داسې محکمه نه ده چې ډېر وخت وشو کیس څه شو ير شو یا ختم شو نه وما كان ربك نسيا الله ایمان ګوره سیریږم نه اوس که د نوح علیه السلام په وخت کې چا څه کیس الله سره داخل کړی هغه هم پروت دی د هغه وخت کیسونه هم پراته دي او دا جمع کېږي دا یو غټ ملف جمع کېږي او فایل جمع کېږي او دا فایلونه او دا کیسونه دا به ټول په هغه ورځ راښکاره کېږي چې د بوډۍ ورته اشاره وکړي چې کله الله کرسۍ کېږي او د اولنو او د آخرنو فیصلو له بیا الله په خپله راشي وجاء ربك والملك صفا صفا الله وی را بشي ستا رب په خپله به راشي نو بیا چې کیس یې داخل کړی دی الله ته به مخامخ شي یا الله داسې شي بیا به تا ته اواز وشي ستا او ستا د پلار په نوم پلانې او د پلاني زوی را مخامخ دي شي د هغه کیس دی په دې محکمه کې بیا به د الله تپوس کوي ولې دې ظلم کړی ولې تا دې بوډۍ للته ورکړې وه ولې تا په دې سپین ږیري پورې خندلي وو ولې تا د دې غریب حق خوړلی و ولې تا د پردۍ ځمکه نیولې وه ولې دې د خور او د مور برخه نه و ورکړې ولې دې په دروغو دړکو سره د ده حق خوړلی یا ټول تپوسونه به نه کېږي که جواب چا تیار کړی یو خو ډېره ښه ده هلته خو بیا موږ سره نشي ویلی خو مطمئن دی ځکه چې جواب ورسره شتي خو موږ سره خو جواب نشتي موږ خو دا وایو که د چا را باندې یو روپۍ وي نو موږ دې ټوکړي ټوکړي کې خو چې کیس د الله سره داخل نه کړي د هغې نه ډېر یېرېږو بیا په هغه ورځ یو روپۍ بیا ډېره غټه خبره ده نو احتیاط کوئ ډېر زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا قصه واورېده وی صدقت
رشته وی هغه بوډۍ وی ښه خبره کړې ده. کیف یقدس الله امه لا یؤخذ لضعیفهم من شدیدهم. هغه امت به الله څه پاک کړي او څه بوله عزتونه ورکړي چې په هغه امت کې د غریب حق څوک د زورور نه نشي اخیستی. دغه امت به څه کامیاب شي او دا سړی به څه کامیاب شي چې د غریبانو حقونه خوري او د پردو حقوق خوري. دا سړی به څه کامیاب شي. د حدیث نه دا فایده راووته او دا واقعه مې تاسو ته به دې بیانه کړه چې ډېره د عبرت نه ډکه واقعه ده او خصوصا د دې نه دا واضح شو چې د مشرانو د سپین ږیرو په قدر کې نن سبا د دې خلکو پته نشته ده ضمیر مړلی کسی چللی بس د دې بعضو نه زناور جوړ شوي دي بلکې زناور ته مخې دي زناور ته څه دي ښه دي د دې بعضو نه. نو د سپین ږیري سره به ګپ لګوي خاندي به پورې بیا به ټوغې وکړي. لکه هغه یو ویډیو چلیږي تاسو به لیدلي یو سپین ږیري ته په کټ باندې څادر اچولی لاندې به کیسنې یا به کیني ولیکي بیا ټول ډک ډک په خندا شي. دا امت به الله څنګه پاک کړي او څنګه به اوچت کړي او څنګه به عزتمند کړي چې د سپین ږیرو سره دا حال کېږي. ایو په سکوټر باندې ځان سره بوډا شاته کینی او بې راولېږي او کینی او بې راولېږي او دا هلکان پورې ټول خاندي. نو د سپین ږیرو قدر او احترام کوئ که هغه د هر چا سپین ږیری دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله صحابه کرام جهاد ته لېږل نو وی بوډاګان بوله نه وژنئ بوډاګان بوله نه وژنئ. او ته د یو مسلمان بوډا بې قدري کې د یو بوډۍ بې قدري کې مشرانو پورې خاندي او دا موبایل چې راوتي دي نو بس دا بعض د مشرانو سره کیني او تپوسونه ته کیني خو سادهګان دي خپل جوابونه ورکوي هغوی خپله طریقې دوی ته ویډیوګانې کوي بیا دې دپاره چې زما دا ویډیو وچلېږي خو دې نه هېرېږي چې یاره د دې سپینو ډکو نه خو الله له هم حیا ورځي. حدیث کې دا راځي چې کله یو سپین ږیری الله ته لاس اوچت کړي نو الله له هر څه ورکړي ځکه چې الله وایي ما له حیا راځي. الله وایي ما له حیا راځي چې د سپینو ډکو سره ده ما ته لاس راوچت کړي دی او ما ته وایي ما له دا راکړه او تا کې حیا را نه لږي چې ته د سپینو ډکو عزت وکړې او د دې قدر وکړې او د دې احترام وکړې. نو ګوره د حدیث کې یو سخت وعید بیان شو چې ته به د مشرانو څه کې قدر او احترام به کې دې ته به کې اشاره ده. بله ده چې د غریب حق به نه خورې. نن ته زورورې صحیح ده چې د هلک زورورو په دې بوډۍ باندې خو چې دغه زورور په محکمه کې ودرېږي نو بیا به څه کې. ځکه کله ابو مسعود رضی الله عنه یو خو عبدالله بن مسعود دی بل څوک دی ابو مسعود او د هغه سره یو غلام او مري وی و هغوی د شان یکدم په ما باندې اواز وشي چې ابو مسعوده وی ما شاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ وی ما ته وی ابو مسعوده څومره چې ته زورورې په دې مري باندې ودې وو نو الله ګورې د دې نه زیات په تا زورور دی. دې خبرې په هغه به یې دومره اثر وکړو یا الله یو بس دې مزاد دی د الله دپاره مې ازاد کړی. که ته ډېر هم زورورې او ډېر د سره هر څه دي خو د سوچ او دا خبره مخې ته یاده ساته او په ذهن کې ساته چې ګوره الله ستا نه زورور دی. راګیر به دي کې او داسې به دي راګیر کې چې بیا به ستا د وتو لار نه وي او په شرمونو به وشرمېږي په دنیا کې او په آخرت کې او بیا چې په دنیا کې کله په آخرت کې چې بیا کله الله اولین او آخرین را جمع کړي بیا خو هغه بل شان شرم دی. ځکه ابراهیم علیه السلام به یو دعا غوښته ډېره ناشنا یو دعا به هغه دا غوښته الله را نقل کړې ده ولا تخزني يوم يبعثون او ای الله ما مشرموه په هغه ورځ چې په دویم پیر به دا خلک راپاسي. یا الله په هغه ورځ مې مشرموه هغه ډېر لوی شرم دی چې ټول مخلوق ولاړ او ته وشرمېږي. د واقعه عجیبو کې و خو څه ناشنا په عجیبو کې وه.
بل یو واقع پکې دا وه په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عائشه رضی الله عنها وی چې ان ام سلمة و ام حبیبة رضی الله عنهما ام سلمة او ام حبیبه دوم حبشه کې وکنه نو دې دوانو ذکرتا کنیسة رأینها بالحبشة فيها تصاویر دیو ګیرجی تذکیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې یا رسول الله موږ په حبشه کې یو ګیرجی لیدلی و او پای کې د نیکانو خلکو د تصویران او بوتان او مجسمې جوړې شوې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وی دغه ظالمانو کې خدا کارشتي وګوره کې دی ها وی دغه ظالمانو کې خدا کارشتي چې کله به نیک سړی مړ شي یو دغه د قبر نه جومات جوړ کی بیا موږ ته تاسو دا خبره د ځان نه وکړه موږ د ځان نه کړې دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی وی په دوی کې چې نیک سړی مړ شي څه چلو کی په قبر ولا جومات جوړ کی او یا په جومات کې ولا قبر جوړ کی یو شی دی راشي زمونږ په ملک کې غټ غټې مدرسې او جوماتونه ته وښیم چې پای کې د مولیانو قبرونه وي او پای کې د مفتیانو او د مشرانو قبرونه جي د نیکان خلک کوندم واوره کنه وصوروا فيه تلك الصور او به کې دغه تصویران جوړ کړو نو په وخت کې تصویران دغه د پلاس باندې جوړول او د مجسمې جوړول دا به د نیکانو خلکو بوتان جوړ کړو دا وی په شکل وی دې ته چې مونږ ګورو زموږ په عبادت کې تیزی راځي فاولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه نو دا د قیامت په ورځ بدترین مخلوق دی دا دوه قصې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړې شوې عجایباتو کې نور مخ په دې باندې به اکتفا وکړو په دغه ورځ کې بل پیخه داره پیخه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر کې او یو خاندان راغی چې هغې ته ویل کېږي الدوسیون الدوسي خاندان دا یو قبیله ده دا قبیله راله او په هغو کې یو صحابي و الطفیل بن عمرو الدوسي رضی الله عنه د دې قصه ما تاسو ته مخکې بیان کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی و مکې ته او هلته اسلام قبول کړی و خو بیا تللی و په خپل قوم پسې دعوت یې شروع کړی نو په دویم پیر بیا په دې ورځو کې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې و خیبر کې و حق دی د واقع موږ مکی دور کې بیان کړی وه د هغه طفیل بن عمرو الدوسي رضی الله عنه دی نو دی لاړ خپل قوم ته دعوت وچله و بیا راغی هجرت یې وکړو مدینې ته او بدر او احد او خندق او دغه ځاګانې پکې شوې وې نو دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او د ځان سره اویا یا اتیا کوره د خپل خاندان راوستی وو اویا یا اتیا کورونه د دې قوم هغې د ځان سره راوستو په هغو کې یو ابو هریره رضی الله عنه او که زه داسې ووایم نو د تعبیر به غلط نه وي چې ټولو نه قیمتي پکې دا راوستو ابو هریره رضی الله عنه تاسو بر نوم اورئ هغه په دې موقع باندې راغلی دی یو پکې بل صحابي و عبدالله بن ازیه رضی الله عنه دوی رال یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې کله ابو هریره رضی الله عنه مدینې ته راغی د خپل قوم سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و او ما تاسو ته په اوله کې دا خبره ذکر کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خیبر ته وتو نو په مدینه باندې سباع ابن عرفطه هغه مشر کړو چې ته به منځونه کې نو ابو هریره په خپله وایي زه مدینې ته راورسېدم نو د سهار د مانځه ټیم و جو خلک په جومات کې ولاړ ول جمع ولاړل اواز موږ ورننوت دا اول پیر د مسجد نبوي ته ورننوسي او به دې ورننوته دی سم ورننوته به دغه ځکه به اوسېدو ویزی چې ورننوتم نو دا سباع لګیو تلاوتې کوو کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا سهار باندې کې وسره ویزه شریک شوم دي تلاوت زما د زړه ویوړو
په دویم رکعت په اولني رکعت کې دا سورت ختم کو پورا وی په دویم رکعت کې شروع کړو چې ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون چې کوم خلک ناب تول کې کمې کوي زیاتې کوي دا وی لپاره تبعید وي دا سورت وي ما په دې منځ کې به خپل ځل کې وی چې ویل لفلان هغه پلانې خو تباه دی بیا ولي اذا اكتال بالوافي واذا كال بالناقص اپلانې د یو کس یادو چې لکه د پیژندو ناغه چې به کله د چا دپاره ناب تول کوو نو کمې به کوو چې د ځان دپاره به کوو نو بیا به زیاتې کوو ما چې دا خو تباه دی ځکه چې د آیت کې خو دقه دي ګوره هغوی به دومره زر د قرآن نه فایده واخیسته دومره زر به یې پوه شو زموږ پکې عمرونه تیر شو کلونه تیر شو ګیرې پکې سپینې شوې ملاګانې پکې ټیټې شوې خو لا قل هو الله احد هم نه دي پوه په کوم باندې چې ټول عمر مونځونه کړي دي وی کله چې موږ مونږ ختم کو زودنا شیئا حتی اتینا خیبر نرزان سره باز توخه راواغسته د لارې دپاره او لاړو چېرته خیبر ته وقد افتتح النبي صلی الله علیه وسلم خیبر موږ چې ورلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کړه فكلم رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمین فاشركونا فی سهامهم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دا زموږ ورونه راغلي نو هغوی خپل برخو کې موږ هم شریک کړو نو موږ له د مال غنیمت نه حصه راکړه روایت کې دې سیم راځي امام بخاری رحم الله راوړی وی موږ ابو هريره رضی الله عنه موږ چې کله مدینې ته روانو وی دا شعر په لاره وی چې یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت سوق د شپه د وی د شپن لنډي شوق کې واغه مدینې ته شوق کې پیغمبر ته شوق کې صحابه کرامو ته یاره د شپه نه لنډېږي نو څوک د شپه ده وایي چې په دغه دوران کې زمانه یو مري وتښتېدو د دې ابو هریره رضی الله عنه سره مري مو د دلیل به دې باندې چې د سره سنه سمال مخکې و خو چې کله مدینې ته راغی نو بیا هغه ټیم لاړ د دې سره دغه یو مري و غریب سره وی دا هم ناشنا قصه ده وی زه مدینې ته روان وم دغه یو مري را سره ومې ځان سره روان کړی هغه رانه په لاره چېرته وتښتېد وی رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستم په خیبر کې ما سره بیعت وکړو وی بس موږ خبرې کولې چې ګورم یو غلام راووتو هغه مري راووتو تله خو بیا راغی ابي زه خپل مالک له ورځم یا خپل سید او مشر له ورځم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یا ابا هریره ای ابو هریره هذا غلامک دستا غلکته او دستا خادم دی راغی ها وی ما ته وی چې هو حر لوجه الله یا رسول الله بس دی آزاد دی الله لپاره خوشاله و یعنی پیغمبر سره ملاو شو هغه به ناشنا خوشحالي و وی رسول الله بس بدیم بیا ما آزاد کړی په وخت کې بل واقعه را پیښه شوې وه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته او طفیل بن عمرو هم بیا هلته لاړ طفیل بن عمرو قصه ما تاسو ته بیانه کړه نو د هغه سره یو کس د طفیل سره چې کوم کسان راغلي وو په هغو کې یو کس و د دوی د قوم چې هغه بیمار شو مدینې ته رالو نو اکثر چې سړی نوي علاقې ته لاړ شي نو څه شي بیمار شي نو هغه هم ډېر سخت بیمار شو ډېر سخت تکلیف یې د برداشت نه و نو قینچي یې راواغسته فقطع بها براجمه نو د دې ګوتو د بندونه یې پرې پرې کړو فشخبت یداه حتی مات یو به د لاس نه وینې روانې شو مړ شو وی طفیل بن عمرو بیا دا سړی په خوب کې ولیدو دا چې مړ شو ویلیدو په ډېر ښایسته لباس کې او په ډېر ښایسته شکل کې ولیدو او د لاس یې پټ کړی او څه کپړې یې تاو کړي وه وی طفیل ورته وایي چې ما صنع بک ربک الله در سره څنګه معامله وکړه وی راته وی چې غفر لی لهجرتي الى نبیه صلی الله علیه وسلم وی الله راته وی چې ته ما بخلی پیغمبر خواته ورغلی وی ته وی ما ورته وی چې مالی اراک مغطیا یدیک دا لاس دې ولې پټ کړی لاسونه دې پټ کړي دا ښکاره که کنه وی الله راته وی چې لن نصلح منک ما افسدت چې کوم شی دې په خپل وران کړی دی نو هغه درله نه جوړوو
تا په خپل وران کړی دي دغه بیا موږ نه جوړو زیاتې دي کړی نور بخلی شوی یم بیا طفیل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیان کړه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی رسول الله سړی مې ولیدو لاسونه یې دا حالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم ولیدیه فاغفر یا الله دا لاسونه وله مې وبخه یا الله وبخه په دې حدیث کې څو مسلې دي واقع کې یو ده د دلیل دی زمونږ د اهل سنت حقیقي اهل سنت او د اهل حدیث او د سلفیانو لپاره چې په ګناه کبیره سره څوک کافر کیږي نه ځان داسې زخمی کول او یو سړی ځان مړ کي خودکشي وکړي نو غټه ګناه وکړه خو دومره دی چې کافر نه دی دا سړی کافر شي خو نه دی په دې باندې هم په دې کې رد دی په هغه دویم فریق باندې لکه هلته بعض دا وایي چې په ګناه کبیره سره لکه د خوارجو مذهب څه دی په ګناه کبیره سره سړی څه شو کافر شو بل طرف ته مرجئه دي وی ګناه د سره نقصان نه ورکوي په دې حدیث کې په هغوی هم رد دی ګناه نقصان ورکو څه نقصان ورکو لاسونه قشان سبحان الله ډېر ناشنا حدیث دی عقیدت بیان شوه په دواړو فریقینو باندې رد شو خو دلته یو سړی سوال کولی شي خو دا به چې ته ډېر د اوچت عقل خاوني چې ما دا سوال وکړي یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پوخانو خلکو کې یو سړی و هغه زخمی شوی و نو چاړه یې راواغسته نور برداشت نه شو کولی د خپل لاس یې پرې کړو وي دا وینه نه ودرېده مړ شو دا سړی وي الله وایي چې بادرني عبدي بنفسه حرمت علیه الجنه زما دې بنده تادي کړې د زمانه را مخکې شوی دی ما بلا مرګ نو راوسته د مرګ راوستو بس ما په جنت حرام کړی و دې سړي په دې کار کې څه فرق دی چې دا الله بخلی دی او دا دی نه دی بخلی کیدیش بارک الله فیک دو جواب ډېر قیمتي چې دا دو وجې امام ابن کثیر رحم الله په هغه وجو کې ذکر کړي یو دا وجه وی هغه هجرت کړی او نیکیانې ډېرې زیاتې وي کله د انسان نیکیانې ډېرې زورورې شي یا ګناه څه شي ماب شي دا سړی دا چې جهنم ته لاړ د دې نیکیانو کې دومره زور نه و چې دا سړی بخلی شوی وي یو دا جواب شوی دا مشهور جواب دی دویم ډېر ښکلی جواب هغه ته وکوسو یو جواب دا کړی د علماو دا هم ډېر ښکلی جواب دی وی دې سړي د خپلې ګوتې په دې نیت نه دي پرې کړي چې ځان مړ کومه او دې بل د خپل لاس په دې نیت پرې کړی دی چې ځان مړ کومه دریم جواب بل والا وی هغه سړي ته پته و چې دا کار حرام دی او ده ته پته نه و چې دا حرام دی دا بعضو علماو جواب کړی دی ښکلی جواب دی بعضو دا جواب کړی دی وی هغه پوخانو کې چې کوم چې جهنم ته لاړ هغه دا کار وکړو عقیده دا و چې دا جایز دی او د په دې نیت نه و کړي چې دا جایز دی ګناه ته چې جایز وي او حلال وته دي چې سړی کفر ته وځي خیال هم دی که نه دی دا مشهور جوابونه دي د حدیث مبارک او خبره واضحه ده بعض علماو دا ذکر کړي د دپاره پیغمبر دعاګانې غوښتلې دي دا د هغه سره خو دعاګانې نه وي الغرض مشهور جواب دا دی چې د هجرت کړی و د پیغمبر په ملګرتیا کې و نیکیانې ډېرې وي د هغې دله صله وبخو دویم جواب څه شو چې اراده د قتل نه وه دریم جواب دا دی چې ده ته دا پته نه وه چې دا کار حرام دی څلورم دا چې ده ته په دې نیت نه دی کړی چې دا کار څه دی جایز دی ورسېدی به که نه یو بله واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مدینې ته نه راغلی خیبر کې دی ګورې دا ټولې حدیثې هلته راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو د صفیه بنت حویی رضی الله عنها سره او مخکې ذکر شوي و چې صفیه څنګه قیدیانو کې راوستی شوه د حصن قموس نه حصن قموس کې چې کله زنانم قیدیانې شوې نو یو پکې څوک وه یو پکې صفیه وه
او دا خزو د کینانه ابن الربیع ابن ابي الحقیق د مشرانو د یهودو په مشرانو کې و دا کس دغه خزو چې خاوني مړ کړی شی او په څه وجه غلی کړی و مالی پټ کړی او پلار د دې حوی ابن اخطب او مشهور یهودي او پوخا مردار کړی شی او ورور د دې هغه مردار کړی شی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا قیدیان راجمه کوي ټول نو دحیه ابن خلیفه الکلبی رضی الله عنه راغی وی یا رسول الله په دې جنکو کې یو جنې مال راکا په کوم جنکو کې کوم چې قیدیان دي یو تی مال راکا دا به وینځي وي ډېر کسان ته پوښتنه کوي دا وینځي څه ته وینځي دې ته وایي او بعض ماشاءالله کورني مفتیان په وینځه او په خادمه کې فرق نه کوي دا خدامي چې کوم دي د وینځي دي دا وینځه خو دا سړی سره یي خرسي بل ورکی کورواله سره کولای شي چې مثال له موجود هغه خو صرف اسی فرق مې ته بین کو او خدامه او خادمه خو تاسو سره وخت پورې ستا خدمت وکي او تاسو سره اتفاق کړی زبر دومره پیسې در کومه دا جدا ده او دا جدا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اذهب فخذ جاریه لړ شي ځان به یو بوزنه هغه لړ صفیه بوتله پدې کې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سویا نبی الله اې دا الله پیغمبر اعطيت دحيه صفيه صفيه وي ته دغه ورکړه دحيه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبرو نو چې څوک بوله څوک نه بنت حيي یا رسول الله د حيي لور ده سيدة قريظة والنضير د بنو قریظه او د بنو نذیر د سردار لور ته دحيه له ورکړه لا تصلح الا لك يا رسول الله استاد پر برابر د تاسو سره لګي د دې غټ سړی لور ده نو د تاسو سره برابر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیت आवाज وکي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زار شم د دوی د ایمانونو نه یا رسول الله قربان خذ جاریه من السبي غیرها بل بوزه هغه یا رسول الله څنګه تاسو وایي دا به نو کولا وجي خبره به کولې چې څنګه ولیو دا حدیث دی او زمانه دغه د پلانې ده لکه زنن سم دا خبرې نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول دعوت ورکو چې اسلام قبول کو او به آزاد کړو به وسره واده وکړو او د دې اوچت انسان د دې ودونو د طریقه تاسو ته حیران شي مہر ولدا کې خو دوی ما ته آزاد کړی د دې مہر شو آسان مہر ولکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک وی را واپسې کې راتونو صد الصحبه علاقه تر ورسید صد الصحبه د خیبر ته نږدې علاقه په واپسې کې ډیر سفر لدوی نه کړي د خیبر نه لګره وته جديز تر ورسید نو په دې باندې د حیزه بیماری و یو هغه بند شو بیماری ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلیم ته आवाज وکړو ام سلیم را لا یا رسول الله څه خدمت وکړو وی دا تیار کوي واده ته ناوی تی جوړه کوي دې حدیث نه دروته چې کله جنې واده کیږي دا غي ناوی کول دا غي سنگارول د حدیث نه ثابت دي چې د خاون وسره زړه ولیکي او خاون هم پکار ده چې کله د خې سره ملاقات کوي نو چې ځان برابر کی صفا سوترا ځان برابر یعنی په مخ یو وخت پرې نه دی بس په دغه سحر لړ شي چاپته الټه بلیټ دی وای چې چلې واده دی یا اگر رنگونه ورکی چې هغه حرام دي یا د روزو وخت برابر کی چې هغه حرام دي یا نور نه روا کړو دا مطلب نه برابر کی ځان مته سپاره سپاکی او دا ګیره باندې تیل ولګي چمک وای دي ته ځان برابر دي ته وی چې لکه نن سبا لکه ځان بلندې تنګي جامې واچي او د خزو په شان ځان سنبال کی بس بګي پوډر روم ولګي نو دا مطلب دا دی زموږ د خبرې چې ځان برابر کی ځان صفا کی خولي جوړه واچي او به دې زنانه په ورشي نو انس ابن مالک وی ام سلیم د لیبیا دغه صفیه تیار کړه واهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم من الليل
او د شپې جو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله تیار ده فاصبح عروسا بها. بس سحر په دې حال کې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره ملاوي شو. دا ناشنا واده یو په لاره کې وشو. ودونه دي سي چلی زده کې ها په لاره کې واده کې او دغه زما استاد کته وینو دغه د دلته بګي ځوانانو تور وخت سپین شو لواده تیار نه دي او چې کله سنت مطابق واده کې بس دغه لاره کې واده شو خبره ختم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د صفیه په دې مخ کې شینواله ولید چې لکه چا چې گزار ورکړي مخشین شي کنه ويا صفیه ما هذه الخضره صفیه دا شینواله دې په مخ کې څنګه لغوي کان راسي فی حجر ابن ابي الحقيق. یا رسول الله دا حدیث قصه چې زه پیر د ابن ابي الحقيق په غیږ کې مصری خودم د دې غزور خاونی دی وی دغه په غیږ کې مصری خود او د شیو ما خوب ولورغه فرأيت كأن قمرا وقع في حجر وبد خوب کې مولید چې سپومې را کوزه شو زما دی غیږ کې ناسته وی ما وته وی چې خوب را پاسره وی ما وته چې ناشنا خوب مولید وی سړي دی وی ما چې سپومې مولید رااله زما دی غیږ کې ناسته وی هغه چې د الله ستو کو زما د مخې وو وی ما وته چې ولې ما وته د خوب بیان کو دا په خپل من خبر خو ډیرو خيارو يهود نه دي ډېر پوه خلک دي ځکه ما تاسو ته بربه بیان کړی چې يهود سره علم شتي خو عمل نشتی علم وسره شتي او ته ولې دی عالم وی تمنین ملک یثرب د دې مدینې دی بچا ته دې زړه شوی دی کیسه سومې د غوډنه دومره دې ظالمان خبرو ها ستګه شوی دغه مراد او صفیه رضی الله عنها سوی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي زما سخ بدي شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولي قتل زوجي وأبي وأخي زما پلارم دوجله زما رورم دوجله زما خاولم دوجله به چې کله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما واده شو وی فما زال يعتذر بما خبر وزرونه بينول وما تبوي ان اباك الب علي العرب وفعل وما تبوي استپلر ګور ټول عرب ما بشره جمع کړي په ما عمل کړي استخاون مال د دوکرا کړي ستا رور مال د دوکیرا کړي په مخه برته دا خبرې کولې په مخه به کولې حتی ذهب ذلك من نفسي یا قصه ټول د مال زله نوته دي زندم صاحب دې چې خیر سره بنرمي کې بازوی وی خزه سوق دې چې مان ته پوښ کی ته د پیغمبر د خوچت نه دا اوس پیغمبر ته وی ته زما خاون وجلې او ته زما پلار وجلې او ته زما رور وجلې نه وته دا وی ته سوق چې زمانه ته پوښونه کې زه سوق یم نه وی هغه بیا ماته لګیو ګورو استپلر دا کړو سترور دا کړو ستا خاون د مناسب دی په کوله ورور نو به زما د زړه د خبره وته اسی واده چې وشي به پای کې ولیمه یې کنه ولیمه مورادی ولیمه څنګه ودی واده کې انس بن مالک رضی الله عنه وی سحر بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دغه سره ملاو شو صفیه سره راغی نو به اعلانکم من کان عنده شیء فلیجئ به کچا سره څه شی جوړي د خوراک وبسط نطعا د شرمنی دي چې دسترخوانو هغه خور کو فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن والرجل يجيء بالاقط وچا کجوره راوړه چا وړي راوړو چا کوچ راوړو چا وچی ډوډۍ راوړي فحاسو حیسا سمته دی وی غار سه ګډوډ کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کجوره د کوچ د وړي د ډوډۍ ټول سکی ګډوډې کې ټول دیو بل سره مکس کړي الله اکبر بسوي انس بن مالک فكانت وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدد غواده وليمه
دومره اوچت انسان او دا دغه ولیمه ده. که ما او تا چېرته دا خپل ژوند مختصر کو که نه نو زموږ هر څه به اسان شي. ولیمه ختمه شو بس. او داسې ولیمه ملګرو ته وي که چا سره صحیح وي راوړئ. زما خو دغه حال تاسو ویلی دا اشرف المخلوقات دی د ځمکې په دې مخ. ملګرو یو شی بل شی راوړو ولیمه وشو خبره ختمه شو. نه چا څه ووي او نه چا څه ونه وي او خبره ختمه شوه. نو زمونږ هغه ولیمې هغه ولیمې نه دي، هغه پوره د کلونو هغه زور ویسته دي. نور ولیمه نه ده، ولیمه دی ته وایي دی که به دومره دیګونه باندې کې او پلاني ته به هغه ته به خط لېږي او هغه ته به ټلیفون کې او په هغه پسې به ورځي او که هغه رانغې او که چې د غوښه کېنښه او دا خفه شو هغه ته د غوښه کېنښه او د هغه پلاني خفه لاړه او هغه پلاني مړه لاړه او هغه پلاني ناره لاړه. دا کیسې دي. اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمه وکړه او بیبیانې پکې نشتې. بیبیانې کوم ځای کې دي؟ مدینه کې دي. ډېر خپلوان یې پکې نشتې. کوم ځای کې دي؟ مدینه کې. لوڼه یې پکې نشتې. کوم ځای کې دي؟ مدینه کې. ژوند مختصر کې او ساده کوي. ساده کوي. ساده تاسو ته مې ویلي کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسۍ وه یا نوسۍ و او په هغه باندې د زنکدن سخته راغلې وه. لور یې یا رسول الله راشه هغه پسې کس راولېږي ورته ووایي چې صبر دې کوي. بس لاسنیوه دومره مختصر او چې دا چا باندې زنکدن دی د نوسۍ دی. که موږ چېرته ما او تا ژوند داسې مختصر کړو هر څه به اسان شي. خو ما او تا ګرانه کړې ده. دا ما او تا مختصر کولی شو په دې طریقه باندې چې د چا روري یا زوی نو هغه د هم ډېرې قصې نه کوي او د چا چې لور ده د چا خور ده هغه هم ډېرې قصې نه کوي. نو دواړو طرف نه به کار اسان شي. او که چېرته هر یو برید تاوی را تاوی پښتو ته به دیزې کې رایاده شي نو بیا دې پوه شي او د پښتو دې پوه شي او بیا پرېږدي چې عمر د دغه شان ګرځي. کله یې قرضه مې وکړه د لور د واده دپاره او کله یې قرضه مې وکړه زوی د واده دپاره او ځوانشیر سعودي عرب کې ناست دی 6 کاله یې مزدوري وکړه 8 کاله یې مزدوري وکړه لکه واده نه کې نه جي لږ نور په خپو ودرېږم ځکه چې هلته دا کول غواړي هلته دا کول ګرځه بیا ذلیله چې کله د پیغمبر د طریقې نه لرې وي. او که د پیغمبر په طریقه باندې معامل وکړو نو هر څه دي اسان دي. په هغه وخت کې یو بله قصه بیا دا وشو. انس بن مالک رضی الله عنه دا ټولې خبرې یو بیانې ځکه چې هغه څه دی خادم دی. او که تاسو ته یادي نو ما تاسو ته د غزا په دې اوله کې دا خبره کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې مال یو خاص غلام وګورئ یو خاص خادم وګورئ نو اوله دی راوستو. بیا هغه خادم کوم چې مدینه کې و هغه خادم دلته هم دی. نو دې ته دا قصې ټولې ښه معلومې دي. نو دی وی کله چې بیا موږ روان شو فلما ارادت ان ترکب سورلی ته خطاب و سورلی سوریده ادنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذه منها لترکب علیها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زنګون دې سمات کو د خپل ماته کړه د زنګونی ودرو چې په دې باندې د صفیه خپل کیدو د سورلی ته وخیږي. دا د محبت نظاره او دا د ښځې خاوند په منځ کې هغه تعلقات دي. څومره اوچت انسان دی او دې زنګون ماتوي په دې لپاره چې دا ښځه پې خپه کیږي او سورلۍ ته وخیږي. فاجلت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په زړه کې هم دا خبره ډېره غټه شو چې اوس د پیغمبر په دې اوچت بدن باندې او په دې عظیم بدن باندې به څنګه خپه ږدمه. نو هغې د خپل زنګون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګون کېښود او بره وخته. ای به خپه کېنښوده ځکه چې دا نامناسب هغې ته ښکارېده چې دومره اوچت انسان ته وګوره او زه به اوس د ده په زنګون باندې خپه ږدمه. نو د دې واقعې نه یو دا خبره راووته چې د ښځې او د خاوند په منځ کې به رشته د څه رشته د محبت د مینې محبت رشته. کله دی بعضو ته چې داسې خبرې وکړي چې د ښځې او خاوند په منځ کې د مشران اکثر وي دا ټول وي د فلمونو خبرې دي. مینه محبت داسې د فلمونو خو نه. مینه محبت دا خو فطرت دی د انسان.
او شریعت هم ویلي چې ښځه خاوند به یو بل سره محبت ژوند تېروي. نو اوس کې زموږ په ملک کې د ښځې ته خپلې چې کېښودې چې دا به راوخېجي ګاډي ته او بیا مور پلار ولیدي بیا هر څه لاړو څه شو ختم شو چې ټول قام کې بې غیرته دا دی په ټول قام کې صرف کور کې نه په ټول قام کې دا بې غیرته ولې لکه د ښځې ته خپل کېښودې چې دا به راوخېجي د پیغمبر نه خو څوک اوچت نه شي داسې غیرت خو نه دی. ګوره که دا هلک په فیسبوک کې د پردو جنکو سره رابطې کوي که د زیناګانې کوي که د هلکانو پسې ګرځي که د هر څه کوي خو څوک د بې غیرته نه وي. خو که چېرته د خپلې ښځې سره محبت کوو نو بیا بې غیرته دی. که حلالې ښځې نه مزې اخیستې او د ښځې د حلال خاوند نه هلک نه مزې اخیستې بیا بې غیرته دي. که په حرامو پسې ګرځي څوک د بې غیرته نه وي. داسې ناشنا تله دې پښتنو لګولې ده او ټوله ګډه وډه تله ده. خیر دی که خلک هر څه وي خو ته به د ښځې سره د محبت رشته ساتي. ښځې سره به څه رشته ساتي؟ محبت. وروسته به خبره وکړي. دقه موږ ووایو که نه چې کله مشرانو ته دا خبره وکړي هغوی د انګریزانو د فلمونو نه زده کړی شوي خبرې دي او بعض د انګریزانو صفت کوي چې هغوی ګوره ښځو دومره عزت کوي. نو څنګه چې دی ورو ورو وایي چې وګوره 1400 کاله مخکې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عزت ښوولی او زموږ په دې شریعت کې چې د زنانو څومره قدر او احترام شوی دومره بل یو مذهب کې نشته. امام حاکم رحم الله یو واقعه راوړې د ابوهریره رضی الله عنه بیان کړې ده. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ننوتو په صفیه پسې بس ملګري ټول لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناوی جنۍ سره ملاوېدو. بات ابو ایوب رضی الله عنه على باب النبي صلی الله علیه وسلم. ابو ایوب ټول شپه د دروازې سره تېره کړه الا نړ د ایمان د صحابه کرامو. ویسار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ګوره ابو ایوب ولاړ دی ټوله شپه نه دی ویده شوی. الله اکبر تکبیر وي او ابو ایوب سره وي د هغه توره م وه. ابو ایوب دلته څه کې وی یا رسول الله كانت جاریة حدیثة عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. یا رسول الله واده تازه شوی دی دغه پرون ستاسو واده وشو او د دې جنۍ پلار هم تا وجلی دی رور دی ولم وجلی دی خاوند دی ولم وجلی دی. زما زړه نه مطمئن وي ما یې داسې نه چې ته څه وکړې. دومره مین و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوچ و د سره وی فضحک النبي صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شوی الله یې ته ووهي دعا یې د هغه دپاره وغوښته. دا د واده هغه قیصه وه. بیا چې کله صفیه رضی الله عنها مدینې ته راغله نو د هغې په دې غوږونو کې د سرو والۍ وې نو بیا څه سره یې تقسیم کړو. فاطمې له یې ورکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور له او سید نورو بیبیانو له ورکړو. او صفیه رضی الله عنها هغه اوچته زنانه ده چې عایشه رضی الله عنها وی د دې د لاسه به موږ ډېرې په غیرت کې راتلو. زنانو کې دا غیرت څه دی د فطري طریقه ده. بعض کسان وایي زه واده کوم 2 3 4 خو داسې ولار راته وښیه چې دوی د یو بل سره تاو پیش نه کوي او چې دوی یو بل سره د خویندو ژوند تېروي نو بیا ورته وایه انتظار د حورو کوه په جنت کې. ځکه چې داسې ښځې کېدی نه شي چې هغه د یو سړي ښځې او هغوی یو بل سره د غیرت ته معامله نه کوي یو بل ته به خبره هم کوي غوسه کېږي به هم. خو خیار هغه دی چې د ټولو سره ژوند تېروي. نو یو نیم ګرم وي دویم واده وکړي درېیمو کې بیا بیټک کې بار بروتي. ګوره دا هغه سړی دی چې دله طریقه نه ورځي د مشاکلو د حل کولو. خو خیر سړی هغه دی دا د ښځې فطرت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده کوږوالی پکې شته که ته یې سیده کړې نو ماته به شي. مطلب دا شو چې ته به د دې ښځې سره ژوند تېرې سره د کوږوالي د هغې د کوږوالی به ته داسې کړي چې پټ به یې کړي
کله کله ګوره دا ښځې داسې خوی را پرېږدي که نه چې سړي د دماغ ورته یې سمه پړقه وکړي چې دې سره څه وکړم. خو دا خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که سیدکۍ ماتېږي ته بیا ګزاره کوې. نو دا په زنانو کې یو فطرت دی چې دوی د بنې د یو بل سره جګړه هم کوي، یو بل ته خبرې م اورئ. هوښیار سړی هغه دی هوښیار چې دی د دوی سره د دوی په منځ کې ژوند تېروي. داسې به زه او ته موږ ټولو بیټکونو ته راوځو خو مسله ختمه ده. او بیټک ته څه د هغې نه به اخوا لاړ شو، د ملګري په کور کې به پراته یو او ځان له بل کور ونیسو په هغې کې به پراته یو. خو تا خو څه توره ونه واله، ښځې غریبانیان دې راوستې کوټې ته دې وردنې کړې، ټولې دې یو بل سره په جنګ کړې او ته دې ووتې. په کار خو دا و چې ته د دوی د دې مشاکلو څه حل وباسې او بیا د هغوی سره د دوی په دې مشاکلو کې دننه څه وکړې ژوند تېر کړې. دا د هوښیار سړي کار دی. او دا هم نه ده چې یو سړی و چې زه او داسې فرش فرش او زما ښځې نه، دا هم طریقه نه ده. ما به تاسو ته قصه بیان کړې وې د دې صفیې، خو دا خبره به رانه اوږده شي، دا به زه روان درس ته پرېږدم انشاءالله. دې ځای نه به روان درس شروع کوو چې د دې زنانو غیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو او د دې حال او بیا څه شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو دې ته څه ویلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مشکل څنګه حل کړو. دا به په روان درس کې تاسو واورئ او بیا په روان درس کې تاسو ته طریقه مو وښیم د مشاکلو د حل کولو. او چې یو سړي 2 3 4 ودونه کړي او دې تنګي، نو طریقه به ورته دا وښیم انشاءالله چې ژوند به په خوشحالۍ سره تېرېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی دې دې اوچت انسان په نقش قدم موږ روان کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.